نړۍ د علماو اتحاد طالبانو ته مبارکي او د ستونزو د سمدلاسه حل هیله یې ښودلې. د نړۍ د علماو اتحاد د افغانستان په وروستیو پرمختګونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبانو ته د بریا مبارکي ویلې او د ستونزو د ژر تر ژره حل هیله یې ښودلې. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد له وروستي بدلونونو څخه چې په تیرو ورځو او اونیو کې په افغانستان کې شوي خوشبین او مطمئن دی. په اعلامیه کې د طالبانو هغه هلې ځلې ستایل شوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې ترسره کړي، مګر په یو برخه کې د خپلمنځي ستونزو په سیاسي حل ټینګار شوی دی. اعلامیه زیاتوي موږ تل هیله درلوده چې په افغاني ټولنه او د افغانانو په رهبرۍ کې د پاتې ستونزو توپیرونو او ویشونو حل د سولې، تفاهم او خبرو اترو له لارې وي. باید وویل شي چې د اسلامي نړۍ د علماو اتحاد داسې مهال د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه د خوشبینۍ نه ډکه اعلامیه خپروي چې پرون د پلازمینې کابل په شمول ټول هیواد د یو ستر بدلون شاهد و.